قدرمنو سلام مینا احترامات می قبول کړئ. یو ویډیو تاسو سره شریکوم. دا ویډیو د یو جعلي پیر په باره کې ده چې هغه ته یو ښځه ورغلې د ښځې ورسره ناروا کار کړی دی صرف د دې دپاره چې دغه ښځې اولاد نه پیدا کېدلو. دا واقعیات چې ډېره دردونکې واقعه ده. موږ ته یو چا ویډیو هم رالیږلې، خو تاسو ته خواست کوم چې که ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ او د ویډیو د کتلو دپاره که تاسو سره ماشومان ناست دي نو ماشومان د ځان نه لرې کړئ. قدرمنو یو ویډیو موږ ته چا راولېږله. یو ښځه وایي چې زه یو پیر ته د دې دپاره ورغلم چې هغه ماته تعویض وکړي. په کور کې مې مسایل او مشکلاتو. نو بیا دا ښځه وایي چې زما نه پیر پوښتنه وکړه چې ستا په کور کې ولې مسایل دي. خو دغه ښځه وایي چې زما په کور کې د مسایلو مین وجه دا وه چې زما اولاد نه پیدا کېدلو. نو ما دغه خبرې هم دې پیر ته وکړې. نو وایي چې پیر زما دغه خبرو نه غلطه فایده واخیستله. ویل یې چې ستا به اولاد پیدا شي خو ته به زما یو کار کوې. ما ورته وویل چې څه کار دی؟ هغه وایي چې ما ته به دومره پیسې راکړي. ښځه وایي چې دا خبره ورسره ما ومنله. د منلو نه پس بیا چې زه کله کور ته لاړم د ما ته ویل چې هفته پس به بیا راځې. زه چې یو هفته پس بیا راغلم نو دې راته ویل چې دا تعویض به په بېلمازۍ په حالت کې کېږي، یعنې ته په بېلمازه حالت کې راشه نو بیا به زه تا ته دا تعویض وکړم. ښځه وایي چې زما خو کور ډېر لرې و، زه خو د بېلمازۍ په حالت کې نشم راتلی. نو بیا ورته دې جعلي پیر دې بدبخته انسان ویلي چې ته ما سره دا کار وکړه، چې ته ما سره کله دا کار وکړې نو بس ته به په خراب حالت کې شي او بیا به ستا دغه تعویض به ستا دپاره بهتره شي او کار به وکړي. نو بیا دغه ښځې دغه عمل کړی دی ورسره، دا ناروا غلط پلید کار یې ورسره کړی دی. د هغې نه پس بیا د هغې په کور کې وایي چې مشکلات بیا هم ختم نه شول او مشکلات نور هم زیاتېدل. خو وایي چې زما په خېټه باندې کوم ماشوم و هغه دغه حرامي ماشوم دغه بدبخته پیر نه پیدا شوی و. قدرمنو دوستانو، یقینا چې داسې واقعیات موږ واورو موږ ډېر زیات خفه شو. زموږ وجود ولړزېږي چې آیا ولې په دې خلکو باندې څه شوي دي. دوی دومره نه پوهېږي چې دوی په خپل کور کې صرف په دې باندې لانجې کوي چې ولې د یو ښځې زوی نه پیدا کېږي. ضروري نه ده چې په دې خبرو لانجې وکړی شي، ځکه چې اکثره وخت مسایل په خاوند کې هم کېدلی شي. نو د دې دپاره ښځه وهل ټکول د هغې سره ظلم کول دا نه دي پکار. یقینا چې ډېره افسوسناکه خبره ده. موږ ته هم دا ویډیو یو چا راولېږله. موږ غوښتل چې تاسو سره د دې په باره کې یو مکمل په تفصیل سره ویډیو شریکه کړو. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. خوشحالي مو غواړم. بریالي اوسئ. د الله په امان.